کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي سفر په موخه د عربستان په جده ښار کې دغه سازمان تخنیکی غونډې ترسره کېدل. د قزاقستان د ولسمشرۍ د خبرپاڼې پر بنسټ په جده ښار کې د قزاقستان سرکنسول او د اسلامي همکاریو سازمان کې دغه هیواد دایمي استازي مرستیال هم دغه غونډه کې ګډون کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه غونډه کې کابل ته د وزیرانو په کچه دغه سازمان د تماس ډلې پلاوي سفر او له افغانستان سره تعامل لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د همغږي دریځ پر اهمیت ټینګار شوی دی. میتواند کمک کند به جذب شدن افغانستان در جبهه کشورهای اسلامی و بهبود روابط افغانستان با کشورهای دیگر از طریق نشست‌ها و کنفرانس‌های سالانه‌ای که دارد میتواند کمک کند. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه په دې برخه کې څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د اسلامي همکاریو سازمان له غړو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا لپاره د دغه سازمان پر رول ټینګار کوي. از اونجایی که سازمان همکاری اسلامی یک نمادی از چند جانبه گرایی است و اهداف مشخص خاص خود دارد، ولی به کشورهای عضو میتونه در عرصه‌های مختلف کمک کنه. بر افغانستان میتونه چالش را زمان مدیریت بکنه که تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی خارجی ها در حکومتداری بر افغانستان مطرح بحث نداشته باشند. د وزیرانو په کچه د اسلامي همکاریو سازمان د تماس ډله چې تیر کال رامنځته شوه، موخه د افغانستان برخه کې دغه سازمان د غړو هیوادونو د هڅو همغږي کېدو له هغې ډلې په سیاسي، بشرپاله او اقتصادي د همکاریو پراختیا او د ګډو اقداماتو دوام ویل شوی و.